خیبر پښتونخوا کې د لومړي ځل لپاره وزیر اعلی او گورنر د صوبې حقونو لپاره په یو پاڼه راغلل او د غنمو رست او د سی ان جي بندېدو په ضد د سیاسي اختلافاتو هیرولو سره د ګډې مبارزې اعلان وکړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په قومي جرګه حال کې وزیر اعلی سهیل افریدي او گورنر فیصل کریم کونډي ګډه خبري ناسته وکړه. په دې موقع سپیکر صوبایي اسمبلی بابر سلیم سواتی او د اپوزیشن لیډر عباد الله هم موجود وو. وزیر اعلی سهیل خان افریدي وویل چې د پنجاب حکومت له خیبر پښتونخوا سره ظلم کوي او د آئین 151 مادې له مخې د خوراکي توکو پر لیږد د بندیز نشي لګېدلی. هغوی ویلي چې د خیبر پښتونخوا غریب ولس په ټول پاکستان کې تر ټولو ګران وړه اخلي. هغه زیاته وکړه چې خیبر پښتونخوا 1508 MMCFD کیس پیدا کوي، خو بیا هم د صوبې CNG سټیشنونه ته ګیس نه ورکول کیږي. حال دا دی چې د صوبې اړتیا یوازې 150 MMCFD ده. وزیر اعلی وویل چې د پنجاب د وړو بندولو سره ملي یووالي ته زیان رسولی دی او د وفاق ناکامو پالیسیو بار پر خیبر پښتونخوا اچول کیږي. هغه ویل چې د آئین د 158 مادې له مخې کومه صوبه چې ګیس پیدا کوي لومړی باید د هغې صوبې اړتیاوې پوره شي. هغه خبرداري وکړه چې که د خیبر پښتونخوا ولس نور هم تنګ کړل شي نو خلک به سختو پریکړو ته مجبوره شي. د امن و امان په اړه وزیر اعلی ویل چې د کور کمانډر هاوس په غونډه کې د بدامنۍ د ختمولو حل وړاندې کړی. وړاندیزو عملونو ونه شو. هغه اراده وکړه چې که مداخلت بند شي او د صوبایي حکومت سره په ګډه تګلاره جوړه شي نو په سلو ورځو کې امن ټینګېدلی شي. گورنر فیصل کریم کونډي خبري ناستې ته وویل چې د غنمو رست او د CNG بندش دا مهال د خیبر پښتونخوا تر ټولو مهمه ستونزه دي او غریب ولس تر دې ډېر اغېزمن شوی دی. هغه له وزیر اعظم څخه غوښتل چې د صوبې ستونزو ته د شاباس پټ سره پام وکړي. گورنر ویلي چې د غنمو او CNG په مسله کې د ولس ترڅنګ ولاړ دي او د صوبایي حقونو لپاره د حکومت او اپوزیشن یوازې کېدل د هرکلی وړ دی. هغه زیاته کړه چې وفاق له یوه خوا لاک ډاون کړي او له بلې خوا یې CNG هم بند کړي چې له امله د عام ولس ستونزې زیاتې شوي دي. د ویل چې د آئین د 151 او 158 مادو ښکاره خلاف ورزي روانه ده. گورنر ویل چې د CNG بندېدو تر ټولو زیات زیان غریب ولس ته رسیږي او وزیر اعظم باید سمدستي د دې مسلې نوټس واخلي. هغه دا وویل چې خیبر پښتونخوا د اوبو خپل حق نه ورکول کیږي. که صوبې ته خپل حق ورکړل شي نو بیا په د غنمو غوښتلو اړتیا پاتې نشي. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله ویل چې وفاق چې هره پریکړه کوي باید د صوبې استازیتوب موجود وي. هغه ویل چې د صوبه د ټولو ګډه ده او ټول باید د دې حقونو لپاره مبارزه وکړي.